د چمن دروازې د خلاصولو لپاره د پاکستاني حکومت مهم شرط دا چې پاکستان څه غواړي او افغان حکومت یې په هکله څه وایي. بشپړ حال در سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستاني چارواکو د چمن دروازې د خلاصون لپاره طالبانو ته شرط کېښود. پاکستاني چارواکو طالبانو ته شرط ایښی چې تر هغو به د چمن دروازه د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې د یو پاکستاني سرتیر قاتل ورته نه وي سپارل سوی. دغه دروازه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل سوه چې داسې ښکاري د طالبانو یوه وسلوال غړي د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړې چې په ترڅ کې یو تن وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسارۍ مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دغه لارې یې پرون د لنډې مودې لپاره د هغه افغان او پاکستاني اتباعو پر مخ پرانیستله چې ګیر پاتې وو، خو نوموړي زیاته کړې چې د چمن لار به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بنده وي چې د دوی د سرتیر قاتل ورته نه وي سپارل سوی. په همدې حال کې زرګونه مسافر د سپین بولدک او چمن دواړو خواو ته په ډیر بد وضعیت کې بند پاتې دي. د سپین بولدک له کمیسارۍ څخه یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اطلاعات وروسته وویل دغه لار نن سهار سیشنبه د لړم 24مه له 9:30 څخه تر 10:30 بجو پورې یوازې د پاکستاني اتباعو پر مخ پرانیستل سوې وه. د سرچینې په وینا یوازې د پاکستاني اتباعو او شناخته کارت لرونکو ته اجازه ورکول کیږي او نور دواړو خواو ته بند پاتې افغان مسافرو ته له یوې خوا هم اجازه نه ده ورکړل سوې. د سرچینې له قوله تجارتي مالونه ولاړ دي، اجازه نه ورکول کیږي. افغان ناروغان او نور مسافر ټول بند پاتې دي. هغه کسان چې د پاکستان پوځیانو ته د افغانستان تذکره ورښکاره کوي وهل کیږي او ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي. یوازې د چمن شناخته کارت او د پاکستان اتباعو ته اجازه سته. په همدې حال کې د سپین بولدک ولسوالۍ د ایمرجنسي روغتون مسؤلین وایي تیره ورځ دغه روغتون ته تر 100 ډیر کسان وروړل سوي چې د بیروبار له کبله په دروازه کې تر پښو لاندې سوي وو. په ورته وخت کې بند پاتې مسافر شکایت کوي چې له ډیرو ستونزو او ناوړه چلند سره مخ دي. دوی وایي ناروغان، ښځې او ماشومان یې په ډیر خراب وضعیت کې پاتې دي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو ژر تر ژره د سپین بولدک او چمن ترمنځ اختلافات حل کړي. خو کندهار کې د طالبانو ولایتي چارواکي دغه پیښه یو سوء تفاهم یادوي او زیاتوي چې ژر تر ژره به یاده ستونزه حل سي. د دوی په خبره د دواړو خواو ترمنځ خبرې روانې دي څو ژر تر ژره د تجارتي مالونو او مسافرو د تګ راتګ پر مخ دروازه پرانیستل سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.